السلام علیکم ملګرو. شیر افضل مروت نه عدالت مخې ته سوشل میډیا والو ته نن د سپینې خبرې کړې دي د پیټیا والي سره. نو پیټیا والي سره ډېر ظلم او زیاتې کېږي. نو پیټیا والا هر ځای کې نیول شي. نن شیر افضل مروت خپله خوله فرانسې نن شیر افضل مروت ډېر سپینې خبرې کړې دي. راځئ تاسو دا ویډیو سره وګورئ. مخکې ملګرو سره هم شریعه پیټیا کارکونونو سره راځئ. شیر افضل مروت عدالت مخې ته څه ویلې دي سوشل میډیا والو ته. هغه شیر افضل مروت نه سپینې خبرې دا کړې دي. شیر افضل مروت ویلې دي نو پیټیا والا چېرته ځي نو ډېرې سخته باندې ځي کنوینشن کوي نو ډېره سخته باندې کوي. نو وایي زه کله کنوینشن ته ځه هلته ځای وټاکم زه چې هلته ځم شپه مې یو ځای ورځ مې بل ځای نو او هغه ځای ځان وباسم ډېر په سخت تکلیفونو سره ځان وباسم. نو په روډونو کې راته څوک شګه چې څوک راته تیږي چې روډونه راته هم بند دي. زه په کله په ګلو کې وځم موټرسایکل باندې وځم نو زه ځان په ډېره سخته باندې رسوم. شیر افضل مروت ویلي دي نو بلاول چې خپل جلسې ته ځي نو هغه په هلیکاپټر کې راځي او موږ چې په روډ باندې ځو موږ ته په شګه اچول شي نو موږ ته کاڼي اچول شي موږ ته لارې بندېږي نو هغه په هلیکاپټر کې راځي. نن شیر افضل مروت دا ویلي دي چې موږ کنوینشن کوو نو کنوینشن پیټیا کارکونان ته ډېر تکلیف وي هغه ډېر سخته باندې راځي نو موږ زوم نو ډېره سخته باندې ځي شپه یو ځای ورځ بل ځای موږ ډېر تکلیفات سره خپل ځای ته راشو. نو شیر افضل مروت نن ډېر دا ګیله کړې ده نو چې موږ ته چې هغه ځي هغه هلیکاپټر کې راځي موږ نیول کېږو هر ځای کې نو موږ ته ډېر مشکلات دي. نو دا ریکوست کړی موږ ته خیر دی لږ اجازه راکړئ موږ سره دومره زیاتې مه کوئ. نو خپل حکومت نن دا خبره کړې شیر افضل مروت عدالت مخې دا خبرې کړې دي. بلې دا ویلي دي نو ما باندې اته پارچې شوي دي د اته پارچې خو لا ښکاره دي نور رافته نشته نور به هم لا ډېرې شوي. نو ما څه کړي ما صرف دغه کړي دي چې کنوینشن کوم پیټیا کارکونان راځي نو ما سره هر ځای کې زیاتې کېږي نور ما خو څه جرم مرم نه دی کړی صرف دغه یو کوم کنوینشن کوم نو په دې زه نیول کېږم ما خو نه جرم هېڅ هم نه دی کړي صرف ما سره دغه یو زیاتې کېږي. نو شیر افضل مروت عدالت مخې ته بالکل صفا خبرې کړي دي. نو او شیر افضل مروت باقاعده دا ویډیو راغلی په موټرسایکل باندې پرون د جلسې ته تللی دی. تاسو دا ویډیو ګورئ شیر افضل مروت. نو پولیسو شیر افضل مروت چېرته په روډ په مین روډ باندې کوته هغه دلته په کوڅو کې دا راورسېد کنوینشن ته سم پارټي وسه کړی زبردست تکړه سړی دی اوري. نو دغه ویډیو شیر افضل مروت د خلک عوام څه بله خوشحاله شو. نو شیر افضل مروت ورسېد او شیر افضل مروت سره دومره خلک عمران خان سره مینه کوي نو شیر افضل مروت سره دومره خلکو مینه محبت پیدا شوله. نو صرف نو د مخیل عوام څه ډېر راغلی دی. نو شیر افضل مروت نو شیر افضل مروت نن ډېر صفا خبرې کړې دي. دا ویډیو د شاټ غوندې ویډیو د ویډیو کتلو ډېره مهرباني که د ویډیو فیسبوک باندې ګوره فیسبوک پیج سره فالو کړئ یوټیوب باندې ګوره یوټیوب چینل زموږ سبسکرایب کړئ ویډیو کتلو ډېره مهرباني مخکې لازمي شیر کړئ. والسلام.